دا راته ووایه چې د ستا څه مسله ده؟ ډاکټر صاحب د شپې په خوب کې ټکټر چلوم نو ښځه مې راسره جنګونه کوي. ښه ته خوله وازه که. بس 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 دا واله دا د دې بار دوکاندار نه راواله. نیکسټ. یاره ډاکټر صاحب دلته خو نیک څوک نشته، دا د چا نوم دی؟ بس یو زه یې منو. تا ته ویمه که نه میلو راځه دلته کښېنه. کمپیوټره دا دوی راکړه، ډاکټر صاحب راته ولیکله. ښه راکړه دې خوا. کاکا دا ټوله دوی واله او دا یو بوتل دله ما د خپل طرف نه پرې درکو. د خپل طرفه پرې ولې راکې؟ نو کاکا جي دا د چینجو دوی ده که نه او تا کې ډېر زیات چینجي دي. نه دې ته مې ضرورت نشته او چې راتېراله نو بیا د غاښونو برش راکړه، هغې ته مې ضرورت دی. وغلی شه فکر وباسه چې لا د چینجو دوی درکومه کنې واپس یې درنه اخلمه. نه واپس یې رانه ماله بس لاړم درنه. ودرېږه کاکا. ولې؟ او پیسې؟ ډاکټر صاحب ته به ووایې چې سبا له به درکړو، هغه زموږ ګاونډی دی. ښځه ته دلته ودرېږه زه ډاکټر صاحب ته ویمه. ډاکټر صاحب هغه تا چې اوس کوم مریض ته دوی ولیکله نو هغه وایي زه به دله سبا له پیسې درکړم. وی ډاکټر صاحب زموږ ګاونډی دی. دا څه وې؟ ته ورشه راویلېږه ماله. ښه ډاکټر صاحب دا دې راولم یې درله. کاکا ډاکټر صاحب وایي ته لږ راشه. ښه راځه. ډاکټر صاحب مریض مې دله راوسته. ولې دا چېرته سبزي منډی ده چې دوایان یې په قرض وړې؟ یاره ډاکټر صاحب اوس راسره نشته که نه سبا له به درکړم. ښه صحیح ده خو داسې کار وکړه چې د دغې دوۍ نه به مخکې دا دوۍ واچئ. ښه صحیح ده ډاکټر صاحب دا به م خورم او سبا له به بیا راشم. سلام علیکم. یاره ډاکټر صاحب یو خبره راته وکړه څوک هم چې د قرضو خبره کوي نو ته ورله دغه ګولۍ ورکې. دا څه قیصه ده؟ ګوره چې دې کور ته لاړ شي او دغه ګولۍ وخوري نو دستونه به پې ولګي نو سهار له به بیا دلته رامنډې وهي نو دغه زړې پیسې به پرې واخلو او نوې دوۍ به م ورته ولیکو. ملګرو که دا ویډیو م خوښ شوي وي نو دا در سره مخکې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ.